د تیر شپې زلزلې له کبله د هیواد په شمال ولایتونو په خاص توګه په سمنګان او بلخ ولایت کې نږدې 540 تنه هیوادوال مټپیان شوي دي. البته د شل په شاوخوا کې هیوادوالو مو ژوند له لاسه ورکړی ده او په شهادت رسېدلي دي. دغه معلومات لا تر اوسه هم ابتدایي ارقام دي، ځکه چې ارقام د تغییر په حالت کې دي. ځینې ټپیان خصوصي روغتونونو ته وړل شوي دي او ځینې لا هم په سیمه کې هلته د روغتي ټیمونو په توسط ورته روغتي خدمات وړاندې کیږي. د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري د اړونده ولایتونو له مسؤلینو سره خبرې شوي دي او په انلاین توګه د مجلس په توسط هغوی ته لازمې سپارښتنې ترسره کړي. همدارنګه ځینې هغه درمل او کیټونو ته چې اړتیا وله پر وخت باندې ولایتونو ته رسول شوي دي او لا هم په دغه برخه باندې کار کوو تر څو وکولی شو چې د دغه پیښې پر مهال باندې هغه ټپیان چې هلته موجود دي هم د دې څخه وروسته کومې ناروغۍ راځي د هغې د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د نورو ناروغیو څخه مخنیوی وکړو.